کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار امنیت خوندیتوب په اړه ځانګړي تدابیر نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور کاني وایي د کابل ښار امنیت خوندیتوب په هدف دی د پولیسو له لوري له هیڅ راز هڅو دریغ نه کیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون ناوخته د کابل امنیه قومندانۍ له مسؤلینو امنیتي حوزو امیرانو او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې له مدیرانو سره په ګډه غونډه کې کړې دي. قاني دغه راز ویلي چې کورنۍ چارو وزارت د کابل د ښار له ښه امنیت او خوندیتوب هدف یې روټیشن پروګرام پیل کړی، څو له مخې ټول هغه باظرفیته مسلکي او بادرک پولیس چې د لا ښه او خوندي امنیت په موخه هلې ځلې کوي پر دندو وګماري. نوموړي په دې ناستې کې د امنیتي حوزو امیرونو ته په خطاب کې زیاته کړې خپلو کاري چارو د لا ښه ترسروي په هدف کې خپل اړوند سیمو څخه ځانونه خبر کړي، د جنایي جرمونو اداري فساد او ترهګریزو پیښو مخنیوي په هدف کې جدي ګامونه پورته کړي. قانع له اړوند امنیتي مسؤلینو څخه غوښتي چې د خلکو امنیتي ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي او له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفادې د اداري فساد، جنایي جرمونو، ترهګریزو پیښو د مخنیوي او له خلکو سره د پولیس سالم چلند لپاره لازمي برنامې ترتیب او کټلې اقدامات وکړي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی تر دې وروسته باید پولیس د خلکو امنیتي ننګونو ته ځواب ویونکي اوسي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ هم ډاډ ورکړی چې د نویو امنیتي پلانونو له مخې به د کابل امنیت ته لا جدي پاملرنه وشي. ډېره مننه چې ویډیو مې راته تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.